الجهان ودعني. مزار مراقبس مزار شريفنا يا لقد مليت علي جنة لا يوما غم زوس بالكل شوهد. سلامونه درنو لیدونکو د کابل ولایت د ترغیب بند دی او ترغیب بند مو د خپله بند ته راغلي یو دلته مو کښتۍ کې سواره شو. مزار شریف نه ډېره ښه ده د چکر لپاره سامان نامه مو څه ده ګرانه؟ نسیم او مخکې هم صفتونه اورېدلي وو که څنګه چې مثال ترغه ډېره ښه ساحه ده ښځه دی څنګه هو ډېر صفتونه مو اورېدلي وو مخکې هم راغلي ولو اوس بیا هم راغلو په داسې چکر وخت ته مونږ واقعیت سره ډېره ښه ده که نه ډېره ښه ځای ده ماشاءالله خیر ډېرې مننه سلامت اوسه. د کښتۍ د سپرغیو څخه زموږ یو بل هېوادوال دی د سره به هم څو خبرې وکړو. برادر خوش آمدین. سلامت باشی. اسم شما؟ حامد رستمی. حامد نورستانی؟ نورستانی بله. بسیار خوب. نورستانی سر از کجا آمدین؟ ما از کابل هستیم. کابل آمدیم بچه را چکر او. بسیار خوب. دیگه اندوالا هم از که شما دیگه؟ هر دو بچه های ما صبح رفت خواستیم امروز آمدیم
قرقه ویدی با چکر سیما کشتی شیشتین دیگه کشتی سیما تفریح میکنید بسیار خوش میگذره انشالله خوب است خوشحال شدیم مردان شما دفعه پیش هم اومدین یا میدید ولی هر سال 2 بار 3 بار میگم با کابل زندگی میکنم هر سال میگم بسیار خوب چی خاطره دارین از وقتایی که مثلا قرقه میاین اینجا دام وقت چیز خاطره دارین ندارین قرقه دیگه همیشه کلش خاطره است دیگه هر وقتی که می کلش خاطره می باشه و نسبتا حالی هوا خوبتر است و در زمستان کمی خرابتر میشه خاطره خوش نورستانی صاحب سلامت باشین امید است که دیگه هم خوش بگذره خوشحال شدم بدن شما افغانستان دیگه بسیار بسیار خوب که طرف پس رفتنی هست این طرف استادهای خود استاد هم دیگه تو سرنگک زده رایست جایی که ما را اون طرف برای دیگه هم تو برای کمی چکر بتون اون دور خود خوب از استاد دور خود استاد یک لایک بتیم نه ها استاد یک لایک بتیم چکر برو برای استاد کمی دور ببر اینا بخوای کمی دیگه هم کلام شد تفریح این یک چرخه که دیگه هم به خاطر یوتیوب چینل وطن ما سلام علیکم کار استاد تفریح چه یک تفریح با چینل دو تاسیم کلکتان معرفی کن نوم مې میر اکبر ده د ننګرهار ولایت کې هم اوس پغمان کې بند قرغه کې اوسېږو او بند قرغه کې اوسېږو اوس راغلي یو قرغې ته همدلته زموږ کور دی نو موږ وویل چې دا کشته کې لږ منظرې وکړو سلامت اوسئ میر اکبر وروره تاسې تخلص څه و اکبري صاحب خوشحاله اوسئ تاسې هم چکر ته راغلي اوسئ هو بالکل همدلته زموږ کور ده نږدې لاندې یو خو بس چکر ته راځو قرغې ته و تاسې هم چکر ته راغلي اوسئ کشتۍ کې ناست اوسئ که نه تفریح ده کوره کې چکر راوغځولګي هو بالکل ښه دی که نه ډېره ښه ده دغه ساحې کې کوم ورځو کې خلک ډېر زیات دي جمعې ورځ خلک ډېر زیات دي استاد صاحب او پنجشنبې ورځ سلامت اوسئ رسولي صاحب ښه جوړې مننه خیر سي خوشحاله اوسې خوشحاله شو په لیدو تاسې هم چکر ته راغلي یاست هو د والد صاحب خو دې مننه وکړه که نه ګوره چکر ته یې راوستی مننه کوم مننه کوم سترګو څوم صنف کې ګلاله زه پنځم ټولګي کې پنځم ټولګي کې بله رسولي صاحب خوشحاله اوسې الله دې ستر کاله دې ولیکه او په درسونو کې به کوشش کوي له خیر سره چې پرمختګ وکړي که نه مننه خیر سي کشتۍ کې څوم ځل دی چې له خیر سره چکر وهي یو دوه درې دفعې دي هو بې د غاړو غاړو ته خو ډېر نه سي چې ونه لګي که نه نه رسولي صاحب کوم ځای نه راغلی زه کابل څخه کابل کوم ځای څخه کابل کې خو ډېرې ولسوالۍ دي نو ډېرې ساحې دي او ځای دي هو د کابل څخه راغلم کابل د کوم ځای څخه د خیرخانه څخه دغسې که نه خیرخانې څخه هو ډېره ښه تاسو به نږدې یاست نو همیشه راځئ دلته هو ها کړی ده خوشحاله اوسئ رسول صاحب مننه خیر سي سلامات اوسئ درنو لیدونکو نو تقریبا په کشتۍ کې موږ لږ هغه مو کړه مرکې مو کړې هېوادوالو سره اکثره د خوشحالۍ احساس کوي الحمدلله امن دی امنیت دی او دغه شان زمینه مسایل ده چې موږ په خوشحاله او فضا کې لا خوشحالي ترلاسه کړو او وګرځو چکر یې ووهو تاسې هم راسره اوسئ لږ یې به نور هم نسي
ساحې در باندې وګورو ستاسې نوم څه و عثمان عثمان جان څنګه یې ښه یې خیرت دی او مننه تاسو څنګه یاستئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه خوشحاله شو چې زموږ لیدونکو ته مو ځان معرفي کړ نو د وطن یوټیوب چینل ستاسو خدمت کې ده کوم څه خاطره لرئ کوم شعر لرئ کومه ټوکه لرئ ویلی شئ مهرباني نه والا چینل لرم ټاپه ووایه زما شعرونه ځان دي ډېر مې زده وه یا دفعه د ملي تلویزیون ته تللی وم هغه مې زده وه اوس بل کال شوی دی یاده مې وتلی دا چې وی تیر شو هغه هیر شو که نه هو چې وخت تیر شو نو بیا سړي هېرېږي که نه هو ښه نو څه شي دې یاد دی کومه ترانه وي زغ هغه شعر کې راځي کومه ټوکه وي نه زما چې ځان دي ښه څوم صنف کې څلوره رسولي صاحب څخه به شعر واورو تاسې راځئ کښېنئ وایه شعر دی سوچیده ځمکه اسمان وي سوچیده ځمکه اسمان وي سوچیده جهان ودان وي سوچي ژوند پرېږدي جهان وي سوچي پاتې یو افغان وي تل به دا افغانستان وي تل به دا افغانستان وي بېشکه دی رسولي صاحب ډېره مننه عثمان ته هم له خیره سره وطني شعرونه یاد کړه صحیح ده سمه ده یو نیمه ټوکه هم پکې ووایه صحیح ده که نه صحیح ده هو که نه د شاګردانو وایي چې مکتب ته ناوخته راغلل یو استاد یو ته ویلی چې ته ولې ناوخته راغلی وایي زما په پنځه ګونو ورکو دې بل ته ویلې ته ولې ناوخته راغلی وې وایي استاد ما پې پښه ایښې وه مننه سلامت اوسئ له خیره سره درسیدو کې وو چکر مو لږ لنډ و پر استاد نه مننه کوم چې لږې څه لږه چکر یې لږ وغځوو لږې پراخه ساحې ته یوستلو او اوس له خیره سره رسیدو په ساحه کې یو سردار ورغولی دی هغې ملګرو څخه چې کښتۍ څښتن دی له دوی څخه هم مننه استاد نه مننه کوو له تاسو مننه چې یو لنډ سفر له خیره سره پای ته ورسېدو هېوادوال ګورئ تاسې چې بس هلته ولاړ دي ننداره کوي چې له خیره سره موږ کېوځو نو نور بله ډله به له خیره سره هغوی راشي یا الله خیر پېښ